ننګرهار کې د ختیځ لبنیاتو یوازینی د شیدو د پروسس فابریکه. مسؤلین وایي چې هر ورځ تر 3500 کیلوګرامه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي او د شیدو ساتلو ترڅنګ ترې مستې، شړومبې، چکه، پیروی، ملایي او پنیر تولیدوي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحاني وایي په دې فابریکه کې 45 تنه دنده ترسره کوي او په خبره یې بزګرانو ته هم د شیدو پلورلو له درکه ښه عاید په لاس ورځي. په دغه ژمي موسم کې چې شیدې یو څه کمیږي 3500 لیټره شیدې پروسس کوي، خو د اوړي په موسم کې تر 2000 لیټر کیلو پورې شیدې دوی پروسس کوي او د هغې څخه تازه مستې، چکه، پیروی، ورسره کووا، پنیر او ځینې نور مواد جوړوي او ګرانو هیوادوالو ته یې وړاندې کوي چې اوس مهال یا د کارخونه د ننګرهار د 7 ولسوالیو څخه کامه، کوز کونړ، بټي کوټ، سره رود، چپرهار، بیسود او غنخیل له 3000 بزګرانو څخه مالدارانو څخه شیدې راټولوي او پروسس کوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي که څه هم وروستیو بدلونونو د دوی پر کارونو یو څه اغېز کړی، خو په خبره یې که اسلامي امارت په ښار کې د بې کیفیته لبنیاتو مخنیوی وکړي نو د دوی تولید به لا ښه بازار پیدا کړي. د امارت نه دا خواهش او هیله لرو چې زمونږ دغه قراردادونه بیرته فعال کړي او موږ سره قرارداد وکړي او موږ ته راشي او موږ سره د نږدې نه کښېني. په دې فابریکه کې په کار بوخت کاریګر هم د خوښۍ احساس کوي او له خپله کاره راضي دي. او دلته حدود 10 کسه کاریګر کار کوي، پرسونل لري او ډېره فعاله فابریکه ده او صحي فابریکه ده او دلته د خپل کار نه البته ډېر راضي یم او د خدای فضل د افغانستان کې داسې ښایسته فابریکه نشته، نو ډېره ښایسته فابریکه. په ورته وخت کې بزګران هم خوښ دي او وایي د دې فابریکې په شتون کې په اسانۍ شیدې پلوري او د کورنۍ د اړتیا لپاره په بدل کې پیسې اخلي. دهقانان داسې یو چې د میاشتې 3000 4,000 یو مالدار ته عاید د میاشتې راځي او خصوصا بیا زه د کامې د خوا نه تقریبا چې موږ 1500 کیلو 2000 کیلو پورې دا شیدې راوړو. نو مالدار د دې ډېر خوشحاله ځکه چې په هماغه کور کې ورته موږ مرکزونه جوړ کړي او شیدې راوړي او خپلې پیسې وړي. ګټور دي د دهقانانو لپاره. اوس خو نو کاروبار خاص هم نشته ده، همدغه مالدارۍ ته خلک ناست دي په ولسوالیو کې. که دا فابریکه جوړه شي، که بله جوړه شي، د غونډو نه ښه دي چې څومره ولسوالیو سره نور هم نږدې کېږي، خلک ترې خوشحالېږي، ګټه ترې اخلي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي که پانګوال په دې برخه کې پانګونه وکړي او ورته نورې فابریکې جوړې شي نو له یوه پلوه به یې بزګرانو او مالدارانو ته ګټه ورسیږي او بل لور ته به یو شمېر بېروزګاره وګړو ته هم د کار زمینه برابره شي. دا فابریکه چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د 10,000 کیلوګرامه شیدو پروسس په ظرفیت جوړه شوې، په کال 1394 کې فعالیت پیل کړی دی.